ایلوویرا یعنی په پښتو کې ورته سپیره باتای وي. نو دا سپیره باتای چې کومه ده یا ایلوویرا دا که تاسو وګورئ نو دا یو بوټی دی او نن سبا تقریبا په هر ځای کې ځکه چې په ګمله کې هم تاسو کرلی شي نو دې دپاره څه د لوی میدان یا د لوی دغه ضرورت نشته، پټي ضرورت نشته. په کورونو کې په ګملو کې هم دا اکثر شوي او یو ډېر ښایسته ښکاري. نو د کور د ښایست دپاره د شینوالي دپاره هم دا خلک اکثر د ډیکوریشن دپاره هم استعمالوي، خو د دې فایدې چې کوم دي هغه ډېرې زیاتې دي. نو که فایدې نه زه تاسو ته ووایم نو یوازې ستاسو د کور ښکلا او د کور شینوالی او ستاسو چې کوم د ګارډنینګ والا یا د فارمینګ والا کوم شوق دی نه یوازې هغه پوره کیږي، بلکې که دا تاسو استعمال کوئ زمونږ طرف ته اکثر له چې کوم دی که تاسو وګورئ نو خلکو په خیال دا یو داسې بوټی دی چې دې کې کوم دا یو چیړ وي یا یو لعاب وي یا داسې اوبه غونته کې یا یو جیل غونته کې دې کې وي. نو که تاسو د ایلوویرا یا د سپیره باتای دا تاسو داسې ماته کوي د دې دا پته ټیک غونته کې پته وي، هغه تاسو ماته کوي نو هغې نه یو خاص قسم ته ګوند یا سریش یا دغه ټایپ یو دغه ترې نه راوځي، یو فلویډ ترې نه راوځي کم تیک وي. او اکثر لا خلک ډېر شیزونو دپاره استعمالوي، سکین دپاره استعمالوي. دا نن سبا خاص کر که تاسو چېرته سوپر سټور ته هم لاړ شئ نو جي سکین دپاره ایلوویرا، جي ویښتو دپاره جي ایلوویرا، جي د نظر دپاره جي ایلوویرا، هر یو شي کې چې کوم دی نو ایلوویرا. او خاص کر د جمي کې چې کله دا سکین خشک شي دا پوندې موندې وچوي نو درته ټول نه ښکلی جیل چې ډاکټر لیکي یا چې چېرته لاړ شي کاسمیټالوجسټ هغه درته وایي نو یاره وایي جي ایلوویرا استعمال کوئ نو دې سره به ښي. نو دا ایلوویرا یا سپیره باتای چې کوم ده نو دا بوټی موږ له څنګه هیلپ راکولی شي. او دویم څیز چې کوم زموږ پښتانه ته ناخبر دي یعنی په ټوله دنیا کې د دې استعمال د خوراک دپاره هم کیږي چې کوم ډېر زموږ خلک ته ناخبره دي. زموږ خلک صرف دې نه خبر دي چې د سکین کیر دپاره ایلوویرا پته را دغه که هغې نه هغه جیل را دغه را لرې کا او هغه چې کوم د مختلف کریمونو سره یا داسې مختلف کورکمانو سره یا ملایي سره یا مختلف څیزونو سره میکس کا په مخ باندې ولګوه، هغې سره به رنګ هم ښه شي او هغې سره به ستا سکین ټون هم ښه شي، سکین کنډیشن به هم ښه شي. خو دې نه علاوه ګورو چې دې کې نور څه فایدې دي. د سکین فایده خو ډیفینیټلی ده چې یو نیچرل مایسچرایزر دی، دې کې ښه ډېرې اوبه دي، ښه ډېر مایسچر دی پکې، ښه ډېر نمکیات دي پکې او ښه ډېر وایټامنز او ښه ډېر مینرلز دي پکې، وایټامنز دي پکې. نو که دا تاسو استعمالوئ په سکین باندې ډایرکټلی هم استعمالولی شي، یعنی د سکین کلینزینګ دپاره اکثر له چې کوم دی دا زنانه زیاتره میک اپ کوي یا دا څیزونه کوي نو د شپې خپل مخ وینځلو نه بعد دا که پې ولګئ لږ ساعت یې پرېږدي او بیا یې ووینځي نو دا سکین کم ټیکسچر چې کوم دی دا ډېر زیات ښه شي. صفایي دپاره دا انتهایي ښه څیز دی خصوصا د میک اپ نه بعد. بیا ډرای سکین دی، ډرای سکین دپاره په جمي کې لاسونو خپې سرمنده هغه چوي هغه خشکه شي هغې باندې استعمالولی شي. او دا تقریبا د سکین د زیات تر کریمونه چې کوم دي یا مویسچرایزرز چې کوم دي یا لوشنې چې کوم دي نو که تاسو وګورئ په هغې کې ایلوویرا دا خامخا دې منشن کړي چې دا پکې شته یو نیچرل مویسچرایزر دی، یعنی ستاسو چمړې له یو قدرتي دا نمی ورکوي، د چمړې چې کوم خپله نمی ده برقرار ساتي خصوصا د یخنۍ په موسم کې. راځو جناب ما د خوراک باره کې ذکر وکړو چې خوراک دا څنګه کولی شي یا کومې طریقې سره دا تاسو استعمالولی شي او خوړی شي. د دې دا پته چې کوم ده دا راماته کړي دې کې داسې ازغي وي هغه ازغي ترې لرې کوي نو یو فایل تاسو سره پاتې شي چې یو شین ته د هغې د پاسه وي یو شین ته لاندې وي. او که تاسو ورته وګورئ نو دې کې یو سپین ته وي دننه چې کوم یو جیل فارم کې وي نو که تاسو دې نه دا شین ته لرې کوي لاندې نه دا لرې کوي جیل به تاسو سره پاتې شي. دغه جیل دا اوس تاسو سره راغو دا جیل تاسو په یو لوښي کې سنبال کوي، دغه تاسو ډایرکټلی په خپل سکین هم لګولی شي. او ټوله دنیا چې کوم ده نو دا بیا مختلف طریقو سره په خپلو خوراکونو کې هم دا جیل استعمالوي، یعنی تاسو خپله کټوۍ یا انګولې ته دا اچولی شي، هغې نه علاوه چې کوم دی نو تاسو په شودو کې یعنی پیو کې دا میکس کولی شي، هغې کې دغه کولی شي، ورسره چې کوم دی ملایي وغیره د هغې استعمال کولی شي. ټولو نه اهم څیز په ګرمیانو کې خاص کر که تاسو ته تنده لګي نو دا خپل لسی یعنی شملې چې کله مونږ کوو هغې کې دا واچوي او هغې سره میکس کوي ګرایند کوي نو هغه انتهایی زبردست شملې هم ورسره ټینګې شي او هغې کې د دې فایدې هم راشي. دغسې پیو سره استعمالیدی شي. دې نه علاوه اکثر خلک چې کوم دی نو داسې هم استعمالوي چې خپله کاوا یا خپل مختلف څیزونه خپل ډرینکس په هغې کې واچوي، هغې کې میکس کړي، لږ ساعت ورسره وخوټ کوي، خو ډېر زیات نه چې د دې خپل ګوند چې کوم دی یا د دې خپل چیړ چې کوم دی چې نه ختمیږي نو هغې دپاره تاسو استعمالولی شي. ښه ډېر جیلټین دی پکې. دا جیلټین چې کوم دی د ټولو نه اول فایده به څه درکوي که تاسو د خوراک دپاره استعمالوئ. چاته چې دایمي قبض وي د هغې قبض ورسره ښه شي، هاضمي نظام ورسره ښه شي. دې نه علاوه مختلف پکې منرلز دي، وایټامنز دي، هغه تاسو ته
حاصل شي نو هغه ظاهره خبره ده چې منرالز وایټامینز دا زموږ د نظر لپاره زموږ د نروز لپاره زموږ شوګر بلډ پريشر لپاره څومره خدي هغه سره دغه سيزونه هم راشي او دا جلټین چې کم دی نو خصوصا زموږ د جوړونو چې کومه مسلې دي هغه لپاره ډیر زیات خدي نو که دا استعمالوي هغه سره ستاسو د جوړونو مسلې خاص کر چا چې د ګوډو یعنی د زنګونونو یا د نی د هغه لپاره چې کم دی نو دا ډیر زیات خصیص دی بعض اوقات خلک وایي چې یاره ما د تند ډیره زیاته لګي خصوصا د شوګر مریضان یا داسې نو هغه که دا استعمالي دا تند هم کمی دی شي بل د ټولو نه اهم سیز دی باره کې دا دی چې تاسو وزن کمول غواړئ نو زما وروره انتهایی بهترین سیز دی دا که استعمالي تا ته داسې انرژي ملو شي چې دینه تا ته اوبه ملو شي نمکیات ملو شي وایټامینز ملو شي هغه سره ستا وجود کې انرژي راشي نو دا یو भरपूर خوراک دی لکه مطلب ته یو ټایم د خوراک په ځای د سنیکس په ځای هم دا استعمالول شي پیو کې یا لسی کې یا هر څه کې چې وي ته استعمالول شي خپل کټوي کې واچي خو هغه سره دا نور سيزونه هم راځي او ټولو نه او اهم سیس چې کوم دی هغه جناب زموږ مدافعتي نظام بوست کوي انټي اکسیډنټس دی پکې وایټامین ای د پکې نو دا چې څوک استعمالي د اغي سکن د اغي پټي د اغي روغ صحت چې کوم تر لوی وخت پورې هغه شان ساتلی شي یعنی فور ایور ینګ تر ډېر مودې پورې به ځوان زلمي ان شاء الله زنانو لپاره خصوصا چې کوم ته دا مسلې کیږي د جوړونو د پټو د اډوکو د کمزورتیا نو که اغي استعمال کی یقیني طور زموږ زنانه چې کوم دی د چمړې معاملې کې د رنگ معاملې کې او خاص کر د حسن معاملې کې بیا زموږ د سړونه لګي زیات محتاط وي نو اغي لپاره انتهایی زیات خصیص دی مختلف ویډیوز په موجود دي تاسو اغم کته شي چې په کومه طریقه دا تاسو استعمالول شي فائدې تاسو تما او خولي نور باقی تاسو کار دی چې خپل صحت لپاره الوویرا یعنی سپیرا باتای چې کوم دی دا تاسو په کومه طریقه یوز کول غواړي هغه تاسو خپل مرزي فائدې د تما او خولي خپل ډیر خیال ساتئ الله پامان